امام صاحب مبارک په زمانه کې چا یو ګډ غلا کړی و. امام صاحب چا خبر که چې په دې کلي کې ګټ ورک شوی دی. امام صاحب مبارک 8 کاله د ګډ غوښه ونه خوړله. وی هسې نه غل را پاسېږي دا ګډ په قصاب باندې خرڅ کي او هغه غوښه زوالم اشتباهي رزق زما نس ته لاړ شي. دې ته تقوا وایي. ما درته ویلي موږ او تاسې ټول مکمل اعلی ودنا عام او خاص جسم ته ډېر احتیاط کوو چې دې ته څه تکلیف ونه رسېږي. او حال دا دی چې جسم 80 کاله 8 کاله دا ژوند لري که ډېر ولري. او دا جسمانی مرض څه دی دا دومره مؤثر نه دی. منتها کینسر دی، تا به ختم کی، مړ به دې کی، دنیا هم نه به دې فنا کی، خو اما آخرت درته نشي خرابولی. اما ګناه چې ده دا درته دنیا هم خرابوي، آخرت هم درته خرابوي. دا ډېر خطرناک چیز دی. الله دې موږ د ګناه نه وساتي.